بسم الله الرحمن الرحیم. نن پرون درس په دې پورې ویلو پرون خو ګوټي کې د ګوټي کې چې خبره پاتې ده کنه خا د ګوټو شارټکټ کې خو چې د راځه په ریکارډ کې ګرځو شارټکټ کې خو نه کېږي نه ګوټو وڅې دا کوم څه ونه ویلو ان نوٹ خو شو کنه اوس فیل لای فیل چې ده فیل اصل کې ټیبل او فیلډ چې په اکسس کې استعمالېږي که نه یعنې کله چې ته یو کې هغه جوړې یو ټیبل جوړې خپله دا فیلډ یو فنکشن جوړې که نه ځکه چې ته یو ټیبل لپاره یو سیل لپاره یو فنکشن جوړې هغه فنکشن چې دی په خپله په فیلډ کې حسابېږي مثال لکه چې یو ټیبل جوړ کړي هلته بله نوم ورته ورکړي مثال خبره آی ډي لنډې ورسره لنډې کړي که نه نمبر ورته ورکړي دا خپله دغه کوم په دغه باندې چې کوم ته کله یو فارموله اپلای کړې دغه ته څه ویل کېږي کوم کارم دا هغه اپلای کړی ده فنکشن یا فارموله دغه ته فیلډ کې د خپل فیلډ کې راځي صحیح ده په ډایرس کې تاسو اکثره فیلډ لیدلی دي خطا نه ده صحیح ده نو دوی وایي کله چې غواړې چې یو فیلډ ته لاړ شې هغې ته ورشې که نه ته به اول لاړ شې یو فیلډ به جوړ کړي که نه نو بعد له هغه فیلډ به ورځې زد ته به راشې زد کې به object ته به راشې object کې را به شې یا بخوا کنټرول F11 ته ووهې shift کړه ټیبل دی که نه مطلب ته ډایرکټ فیلډ ته وځي د دې مطلب دا دی چې دا یو فیلډ چې چالو کړی وي مثال ټایم دی وخت دی دا لیکلی چا کړی دی که نه نو ډایرکټ فیلډ دی د باندې هغه یو فنکشن په مثال د کله چې فنکشن لیکي قوس شروع قوس بند کړي ځکه چې موږ پکې خیال کړی په دې هغه کې چې دا فنکشن لیکو دا فنکشن وګوره دا خپله یو فیلډ دا فیلډ دی دا انټر کې ګوره ښه ډایرکټ تاسو هغه ته راځي دا کوم ځای نه راځي دا خپله فنکشن دی څه شی دی فنکشن دی دغه فنکشن ته څه ویل کېږي خپله فیلډ ویل کېږي اوس دلته چې د هغه ووایې قوس شروع اتور ووایې ډایرکټ دلته دا قوس بند کړي انټر یې کړې بس نه راځي صحیح ده بس ګورم صحیح ده ښه راوشو ټیبل ته انزرټ ټیبل وهمه یو ټیبل به واچوو درې رو ده اکثرا ته هغه کې د ټیبل نمبر نه راځي که نه دلته بیا ټیبل نمبر راشي که چېرته ټیبل نمبر نه راته ریفرنس ته به راشي ریفرنس کې به انزرټ کیپشن به ووهي انزرټ کیپشن کې اټو کیپشن ته به راشي اټو کیپشن کې به څه ورته وایي مایکروسافټ ورډ ټیبل مایکروسافټ ورډ ټیبل دا به انتخاب کړئ صحیح ده که نه اوکې اوس ته کړئ ټیبل زړ کې دې سره نمبر راځي چې کوم نمبر ټیبل کې مثال ده ولې کته ټیبل نمبر 1 صحیح شوه دلته لیکل کوم بیا زه د بل ټیبل اچوم څه اچوم د بل ټیبل اچوم زړ کوم ټیبل نمبر 2 دی که نه دی صحیح شوه دلته راځم بیا لیکل لیکم صحیح شوه څه شی شو پاسه څو ټیبل شو درې څلور ټیبل شو که نه ته غواړې څه وکړم زه ټیبل ته لاړ شم زه د ټیبل د پاسه لیکل کوم چې دا به خلاص شي دا اول ټیبل چې صحیح شو دا اول پیج ته راغلم زه کنټرول جی وهم مثال زه فایند دا فایند کسی کوم ګوټو د ګوټو کې وایم
څه کوم تا ټیبل ته ورځم ټیبل نمبر کوم ته 2 ته کوم ته راوستي دیم ټیبل ته راوستي د مطلب د ټیبل فنکشن چې ګو ټو ورډ ګو ټو ټیبل نمبر ورته چې تاسو ټیبل وي نو مخکې سره تاسو څه کېږي تاسو ته به بیا هماغه ټیبل ته مو صحیح ده نو مطلب باندې پوه شو کنه دا ټیبل او که سره فیلډ ته دی بوزي سره فیلډ نمبر او کال ته فیلډ ته دی بوزي خو دا فیلډ کې موږ سره شي سبا کار کوم خیر دی و دا ایکوال ټو رند هغه قوس باند قوس شروع ته د لیکل انټروهین دا لیکل کوم ځای راځي دا فیلډ کې کار شوی فنکشن کې کار شوی کنه و زه مثال د لیکم فیلډ فنکشن اصل شي ایکوال ټو نن زه لیکم ورخه زه دلته کله چې ورډ کې خیر ورډ کې سره په ورډ کې چې کوم فنکشن کار کول کیږي هغه د فیلډ کې جوړیږي هغه فیلډ کې جوړیږي او زه په تفصیل وایي دلته لیکم ار ای نو لیکم ورکه چې دا کار وکړو نه کې کار کنه ایکسل کې ایکوال ټو 9 ډایرکټ کوم وسنه وخت دا وخت راړی په ورډ کې چې دا کله دا فیلډ کې دا شان د فیلډ کې کار کوي دا فیلډ کې ورخه دا د فیلډ وایي قوس شروع مثال ذکر اتور ایدیاتور څوک دی دې دا انسټال شات هغه شوی دی اوس کوم انسټال کې ما ایدیاتور څوک دی کوم کې څوک دی مؤلف څوک دی کنه او دایره متر واسي اجمنټر دغه فیلډ کې ځکه دا لیکم فنکشن لیکم دا باید ما ته وخی زه ته مثال دا زه لیکم فیلډ د لیکم ټایم څه لیکم ټایم انټر کما باید ما دا ټایم ما ته وخی زه دلته لیکم مثال خبر ډیټ څه شي ډیټ لیکم انټر کما دا فیلډ کې ځکه کار کوم دا باید ما ته فنکشن از فنکشن کار وایي از څه کار کوي از فنکشن کار کوي دې ته بیا هم خیر موږ به کې ډیټ کولای شو موږ به چې جوړولای شو ها موږ به فیلډ جوړولای شو مثلا موږ به صحیح وي او بعضو ورکوم او ته مثال دی نو ایم ورک ایم ډایرکټ انټر کړه ایم کې تا لیکل کړی یا لیکل ته راځي دې ته کار کوم خیر څه ها دا مخکې راځي دا فیلډ څه دی دلته شته په دې انزلټ او په دې ریفرنس کې دلته اپشن شته دي مخکې ولکېږي خو دلته په دې خبره د ګوټو کې راغله زموږ کار په ګوټو سره دی زموږ کار د فیلډ سره نه دی ما د فیلډ څنګه شو کېږي د خیمه د درس سره انزلټ کې راځي شته دی ریفرنس کې دلته درس دا شته دی ها په موضوع دا به ان شاء الله وایو خو دلته ما مقصد دا و چې تاسو زه خو چې فیلډ څنګه راځي لکه څنګه چې ټیبل ته لاړو څنګه چې ګور پرون چې دی پیج ته لاړو کنه سیکشن ته لاړو لاین نمبر ته لاړو کنه لاین او د بوک مارک ته لاړو کمنټ ته لاړو کنه او فوټ نوٹ ته لاړو نوٹ ته لاړو فیلډ ټیبل ته څنګه ټیبل نمبر ته کوم ګور ته درم ټیبل ته موزه کوم ته بوله درم نمبر ټیبل ته اوکې ګو درم ته راوستي ګرانه واسي دا ګوره سوالي کو چې -1 چې دوی کې کنه هغه خبره ده درم یو ماینس کې سو تر زی دویم ټیبل ته راوړي صحیح شو کنه کوئی څه مطلب باندې زما خبره ګوټو واشه څنګه زو ورته فیلډ نه دی ټول ان شاء الله وایو ان شاء الله سره دا به خبره کا او ګوګا فیلډ وایو کنه مال لای فیلډ نه لاو سوال دی ګوټو کنه مثلا موږ پلس ماینس راځو کنه نه کې موږ ملټیپلای ورشو کوي ملټیپلای کې نشته نه انکریمنت ډیکریمنت بس استعمالي ماینس پلس دې د ورکیږي انکریمنت او ډیکریمنت دې کې ایټریشن ورکیږي څه ورکیږي ایټریشن مطلب دا دی اپډیشن او ډیکریمنت څه اپډیټ کیږي کنه او څه اپډیټ کیږي په ملټیپلای اپډیټ کیږي نه مطلب دا ده چې ډایرکټ ورو خېری فیلډ ها اوس راځي چې دا ګراف ته ټیبل خو شو کنه کوم پلی کوم او شروع څه خبره ما هدف دا وکنه زما سره ټیبل دي کنه 15 ټیبل صحیح ده صحیح ده زه په دریم ټیبل کې او زه غواړم ډایرکټ دغه ته راشم ټول سم راشم افرین زه څه ورته کوم ملټیپلای 4 3 4 12 او ما مشه دې دا وراړي دا فنکشن نه کار شوی وستا فنکشن پروګرامینګ کې یو فنکشن لیکي کنه مثال طریقې لري فنکشن د سم مثال د انکریمنٹ د پاتا فنکشن لیکل دی کنه چې ا انکریمنٹ کا مطلب ا سره انکریمنٹ یو کنه انکریمنٹ مطلب د یو کې ده مخه سره ضرب کې ده چې یو ضرب شروع کی ایسا د فنکشن لیکل دی کنه چې مثال د شپږ سټوډنټان دي د نمبر څخه جمع کا فنکشن تاسو لیکل دی کنه نو تاسو څنګه په ځای باشي او دا وای خدای شه دوی دا ډیولپران دي کنه دوی دا څنګه فنکشن کار کوي الګوریتم ملټیپلای دا نه جوړول نه او موږ کولای شو دا کار کوي ګوره دا کوم دې راوځي او په ځای اول څل راوځي کنه وای خلاص زه بیا هم سیزن پیو پته ولې ها
د ګرافیک نه مراد څه شی دی؟ د ګرافیک نه مراد څه دی؟ پکچر دی، تصویر دی، عکس دی، انځور دی ورته ویل کېږي. کله چې تاسو سره په ورډ کې ته غواړئ چې یو پکچر یا یو انځور یا یو عکس څه کې انسرټ کړي یا واچوئ داخل کړي پکې، نو ته غواړئ مثال څو داسې یو ډاکومنټ دی، یو فایل دا جوړ کړی دغه کې تاسو 2000 قسمه عکسونه دي، ته غواړئ چې د اکارډینګ ټو نمبر ته دغه عکس ته ځان ورسوي. اوس زه اول لازم یو تصویر اډ کوم، صحیح شوه؟ دلته راځم یو عکس انسرټ کوم، صحیح ده؟ انسرټ راځم. خبره مونږ ګوره ښه کله کله د ګوټو د یو فنکشن د مثال زه د ګرافیک زه ته باید دلته پوه شي که نه چې خبره هغه ته ځي. انسرټ مونږ نه دی ویلی که نه، تصویر څنګه انسرټ کېږي؟ دا پوښتنه کوي چې انسرټ دا څنګه کېږي که نه؟ دا وایو انشاءالله خیر. فلټر راځم کار نه کوو که نه، خدای کار مشاکل کې کار نه کوو که نه. دا تصویر انسرټ که صحیح شوه؟ دلته راځم پوزیشن ته دلته سکویر وهم چې تصویر شاوخوا ته لیکلی هم وي، صحیح شوه؟ نو دا دلته مې تصویر انسرټ کړی، دلته کې یو تصویر هم انسرټ کوم، صحیح ده؟ دلته راځم، صحیح ده؟ دا وایو چې تصویر څنګه انسرټ کېږي، د ټول ډېر کار دی خیر سره. تاسو مخکې خبره د ګوټو ده، مونږ ګوټو کې لګیا یو، او بله دا چې دا ډاکټر چې مونږ کوم ګوټو کې استعمالوو دا پاتې دي په ډیټیل سره ویل که نه، دا باقاعده ایکسپلینیشن دی. ګوټو کې دا فنکشن لګیا وایو پرې که نه، نو څه پاتې دي؟ خو خبره د ګرافیک راغله، ګرافیک راغله د هغه ریلیټډ فیلډ دی، هو که نه انسرټ ته بدلا شو. فایند دا آپشن کوم څه کوي؟ ګوټو کې شته ول نشته، هلته سیده کنټرول اف وه ډایرکټ دغه ته بوځي، ډایرکټ دغه هغه څه خلاصوي، دغه کوم چې مونږ کنټرول جي وکړو که نه دا خلاصوي، هلته کنټرول اف دا خلاصوي. او کنټرول اف سره څه کوي؟ په ډایرکټ ګرافیک کار شي ته فایند ته بوځي، فایند دلته دلته راولي، پوه شوې که نه؟ هغه په هوم کې دی موږ سره، هغه موږ سره هوم کې دی څه شي کې؟ هوم کې هلته هغه دی هوم دی. ښه بل تصویر زه انسرټ کوم، صحیح ده؟ 2003 ما په 2000 هغه کې ویلې 2015 کې ما ویلې، اوس پر ماته یاد دی چې د هغې کار زه سره نه وي که نه دې هېچا هم کار نه شو کولی، ځکه چې دا خو داسې نه ده که نه، خو چې هر یو کس کورس نه راوځي ته ورته نوی کورس ته ورته نوی راغلی کورس داسې څه خو نه کېږي. زه راځم ښه نو یو څو تصویران مې اډ کړل، څه کړل؟ تصویران مې اډ کړل، صحیح ده؟ زه راځم کنټرول جي ته یا راځم فایند ته، فایند کې سیدې ګوټو ته راځم، په ګوټو کې ګرافیک زه ورته څه وایم چې زه ورته غواړم چې تصویر نمبر 2 ته مې بوځم، چې دا راوستم تصویر ته راوستې که نه، اصل چې درک تصویر ګوره ته مشه غواړم ماینس یو وه ډایرکټ ماینس یو ته راوستل، صحیح ده که نه؟ بل پاس نشته که نه، که بله لاړ شم نو پوه شوې؟ زه غواړم زیرو ورته وایي څه کوي؟ پلس څلور زما آخره بشه چې کوم سره څلورم نمبر راځي که نه؟ که زیرو ورته وایي څه کوي؟ زیرو اول سره راولي، زیرو نه پېژني که نه ګورې اول سره همدا پېژندل دي که نه چې وایي په بره کې خېږو چې نشته دی که نه سیمپل ته ځي صحیح شو ګرافیک که نه؟ او ایکویشن مخکې دی دا ښه راځم ایکویشن ته. ایکویشن څه ته ویل کېږي؟ فارموله. دا ایکویشن د ریاضیاتو یا موږ چې مساوات کوو نه، مساوات چې ورته وایي که نه ایکویشن دي. تاسو په سمستر 2 ورته ګرځئ که نه؟ په کلاسته کې ډسکریټ میتھمیټکس دی، تاسو وایي که نه ایکویشن مساوات چې دي، موږ په هغه کې مختلف تاسو نه ویلي ایکویشن مساوات چې کوم دی، دا هغه مساوات دي چې ټول مربوط د محاسبات کله چې محاسبات یا کم څیزونه چې مربوط د ریاضیاتو کېږي هغې سره کار لري. ته غواړې چې ایکویشن نمبر 1 ته لاړ شي، 2 ته لاړ شي که نه، نو هغه ته غوښتله چې غواړې چې لاړ شي عملي کار ته کوم که نه لاړ شي ته ښه اول لازم ایکویشن څنګه راولم؟ ښه ایکویشن دا پیج نوې صفحه ورته واخلم چې یو پر یو لیکي که نه، مثال دا 15 پر 15 لیکي که نه، اکثره تاسو لیدلي که نه 15 په 15 خو یو رسېږي که نه، یو رسېږي باچا کې سوال څنګه راولي؟ که نه اوس مثال د استاد د ریاضي استاد باچا وګوره، استاد ریاضي باچا وګوره 15 پر 15 پر هغه څنګه راوستلی دی؟ دلته راوستلی شي نشي راوستلی، پر څنګه لیکل کېږي؟ نه راځي که نه؟ دې خاطر چې دی مونږ ایکویشن راولو، خو دا مونږ وایو خیر دی زه بیا ته یم انشاءالله. خو دلته اوس دا اوس هسې ټچنګ دی دی هدف دا چې اوس هسې ټچ کوو دلته ښیم باندې ټچ کوئ، څنګه ټچ کوئ؟ مطلب خو ته بیا درته ښیم
نه خو دلته په انزرټ کې راځي کنه چې اکویشن څه کار خو نه پوښي خدای ابجیکټ راځي نو په ابجیکټ کې ورته چې مایکروسافټ اکویشن صحیح ده کنه دا ډیجیټل راولم تاسو ته دا آپشن خلاص شو دي کنه دا څه خلاص شو کنه وزه تم چې پنځه ها د آپشن کار کومه دا سوال لیکم 15 پر 15 څه شو انټر ایبل اکویشن زد کوم کاپی کول نو بل نمبر ورته کوم object object soft equations څه شو زه دایم چې څه کا لاس نو هو کنه دا څومره پر هغه پر چې موږ وایو کنه دا څه شو موږ سره یو بل سره equation سو دا زموږ بل هغه انزرټ کومه equation هم انزرټ کومه دا بیا داخله سره وایو دا طریقه د ذکر نه ده سره ته کې د انډر روټ راشي دې موږ څه کوي ګوره ها دا د انډر روټ ته چمو انډر روټ کې مثال د لیکل نه ها دا د دوه ترې ودې کته فکس د راوړل ریاضي پاتې څه په دې کې لیکل کیږي ها اوس زه غواړم لازم خبر مونږ څه شي خبره مونږ ګوټو کې ده څه شي کې ده ګوټو کې کنټرول جی وهم زه ورته مو اکویشن نمبر ته بوز سره کوم کې دیم تراسه ګرانه واسطه تل تراسه ګرانه واسطه ها زموږ خبره ده څه شي ده ګوټو ده زموږ خبره ده اکویشن کار نه دی خو ما ته خو څه کوم نه راځي کوم نه راول ځکه چې موږ کار د ابجیکټ سره نور هم کارونه کې دي ځکه کارونه کې اکویشن کې نه د خیر سره درته سره وایي څه ده کنه دا وره دا اوسونو کنټرول د ریاضي محاسبات څخه کوي دي دا دي کنه دي وره دلته وره قوس ورخه قوس وره د انسان دا څو ټول دي تقسیم باندې جذر دا تقسیم دي مثلا وره ټول کارونه وره سمیشنز دي انټیګرال پکې دي وره دا ایکسکلوسیو ار چې وره پلس انکریمنت او ډیکریمنت پکې ټول داشته دي وره دا ټول مربوطه دي ریاضي کې څه ده کنه مطلب دا و چې دا څنګه راځي پوه شئ دا مطلب باندې او څنګه غواړئ څنګه ته لاسرسي ولرئ یو تاسو کې تاسو یو دفتر کې کار کوي تاسو مختلف ډیر زیات اکویشن وي دغه د اکویشن ورکی پوه شئ کنه ځکه چې د اکویشن چې مساوات د ریاضي برخه ده کنه دغه چې موږ ته غواړو موږ سره راځي دا مهم پوینټ پکې ها پوینټ پکې د ریاضي برخه څنګه جوړیږي تاسو کله څنګه راته یو په تاسو مې لیکل شوی دی کنه اوس ورته یاد نه نو ده اوس یې ذکر کنه راځو کنټرول جی دا فایند تا ګوټو ته ورځم ورته مې څه تا object تا object shape ته ویل کیږي او شکل ته ویل کیږي یو things ته ویل کیږي څه ده کنه جون کار کوو the doer of an action is called object is it right next object موږ چې دا موږ ته د څه کنه object څنګه ګورخه زه اول object insert کوم څه کومه object insert کوو یو object insert کومه insert تر څه کې شي تاسو ها object کوم څه شي کې شي مقصد یو شی insert ترازم object ترازم object کې د څه bitmap image یعنی مطلب څه شي تصویر ګورخه خپل موږ ویل دا کنه په دې پیو د چا خبره د زموږ یو ستوري راوړم سره ورم ستوري ګورخه دا پوس کومه پوه شئ کنه دا تاسو ما راوستو پوه شئ دلته دا object object دا ورخه انزر تورش object کې څه دی object کې با bitmap image براول کې څه شی ورولو سره bitmap image دا غشي راول ګورخه دا مر بنوم استاذ دا اوس اکسل هم سره سره شو ایکسل کې اته کار کول خره څه ده کنه تاسو ما دوه object راوستل شکل دا فزیکل شکل ته object کیږي ځکه موږ خبر کنټرول جی هغه دا ټول خبر موږ ګوټو کې دا دا څنګه چې بیا پختو ورسره دا څنګه عملی کار موږ کنه سره کنفیوز شي دا چې یو ټول په دې کې وکړای زه غواړم چې
سچ دلار شما object 1 تلار شما 1 شو کنه 2 تلار شما څنګه مخوځي ځکه چې موږ سره دا object دی کنه دا object دی دا any object Next to the first target. any object ګوره next to وځي صحیح شو کنه کدا ورته ویا ډایرکټ تشویق راوړل صحیح شو په ځکه نمبر ته ورسره په دغه چې نمبر په بل خبره ماته چې زه ته یم اول ځای راوسته کنه د دوه دراسه ما ته دا څه ده کنه دا object دی خو object ځکه چې ځکه دا سوال کوم کنه دا وران کوم وګوره کنټرول دې راځم سو ته object number 2 ته وځه دین تر اوسه کنه واسطه اول ته راوړه هغه object په ځکه چې هغه موږ د object نه راوسته کنه equation نو پوښه مطلب د object نه پوښه لام خا راځو heading ته ها هیډینګ څه ده ورخه هیډینګ چې د یو څه ته یو څه ته هیډینګ ورته کنه مثال خبره د زور کومه لیکم وار سجدا وار دا هیډینګ څه شه ده هیډینګ 1 ده څه شه ده هیډینګ 1 ده څه شو د لیکل کومه د زور کومه کمپیوټر څه شو ها لازمه ټول ښه وګورئ هډینګ مې پوه شو کنه زه ته څه کومه هډینګ دا څه شی شو سره مطلب دا کومه هډ کیږي ها هډینګ نه دا صرف هډ عنوان معلومیږي هډینګ نمبر 3 صحیح شو کنه زه لازم اول ته تاسو لازم کنټرول جی وهم څه کوم غواړم چې اکارډینګ ټو ګو ټو ما بوزا هډینګ کمتا هډینګ نمبر تا heading number 2 था कंप्यूटर heading number 2 दे करना दे heading number 3 दे बोझा heading number 3 दे करना दे according to head wise check किया no height شو دا خو هغه دې شو ورته وایي کولای شي دا expand globe هغه کې دا اوس ګوره all headings وړه چې اوس هغه کې کولې پوسټ دې څه شو ته collapse heading ختم کېږي collapse کېږي ها اوس expand all headings کې موږ خبر د heading سره څه شي د heading سره دا تر کوم چې دا سیکشن سره دا تر کوم شي دا په موږ باندې لیول 1 هغه کې ته وی لیول کې ته وی څه دانو کوم لیول کې لس لیول چې موږ کار وکړو باغ کې اوکې دا د هیډ کې هاي هغه شي پلس او ماینس ها خبر موږ بل څه پاتې شو تاسو کې اوس راځو فایند تاسو دا فایند تا موږ سره دوه قسم فایند دي څه دي دوه قسم فایند مهمه موضوع ده ها فایند چې ده نو چې درس ضروري ما ختم شي وخت نه لري یو ایڈوانس فایند دی یو سمپل فایند دی سمپل فایند او ایڈوانس فایند کوم دی ها ایڈوانس فایند چې دی بالکل ایڈوانس وي څه شو غواړم یو سمپل فایند چې مطلب سمپل شي سمپل فایند کېږي ها اوس ګوره زه کنټرول اف وهم انت نیویګیشن پین واس کېږي دا مو سمپل فایند دی که زه کنټرول جی وهم او فایند تر راشه مدا مو ایڈوانس فایند دی څه شي دی ایڈوانس فایند دا به زه نور زیاده ټکو کنټرول دا کن هغه دی اوس دلته زه لغت کوم کنه څه شي کوم وار راوستم کنه څو رزلټ دی او څو واره دی دوا تاسو ټول رزلټ هم دخل ګورخه رزلټ هم دخل کوته چې مثلا خبره موږ سره کمپیوټر ته وځو چې تا کمپیوټر ته وځو یو وان کمپیوټر د ټول پروګرام خلاص دی کمپیوټر دی اکارډینګ ټو ورته تاسو څه نه کړم رزلټ څه دی او یو کمپیوټر د سره دی او کته ته چې مثال خبره ماته اینډ وګوره اینډ څونه اینډ دخل وګوره خیر دی ویش اینډ تاسو کونټین دا کنه ها بل چې د موږ د هډینګ ځنه هډینګ ته ګور کنه په کوم ځای کې دا اینډ سي د کوم ځای کې واقع مشته کمپیوټر کې مشته هایډ ته هم شته دا اینډ صحیح ده او پیجز
according to page دلته ګوري وره یو پیج دویم پیج دلته د رزلټ شو کوي چې په دې کې څه ګوري دلته دلته مشته ګوري هایلایټ کړي هم دته دي کنه هایلایټ هم دي څه ده کنه دې چې جوړه نه سره هغه مخاطب د سمپل فایند د مثال څه سمپل فایند دی هغه اډوانس فایند ماته وي هغه اډوانس فایند کې بیا ریپلیسمنت کول شو او څه چې میچ کې سو دې کې نشو کولای څنګه کوي دا د اپشن دی سرچ دی سرچ کوي دا بل زړه شو کې پیج هډینګ او وایس شو دا سمپل فایند څه دی سمپل فایند لپاره موږ سره د کنټرول اف شارټ کټ کیږي څه دی کنټرول سمبل فایل پلس اف دې موږ سره فار فایند صحیح شو کنه سمپل فایند څه ده کنه دا اوس استعمالېږي او بل اډوانس فایند کنټرول جی وهم یعنی یا کنټرول جی یا زما فایند منو ته هوم کې ګوګل ته ورځم فایند تاسو ته فایند ته ورځم دا اوس اډوانس دی اډوانس ها فایند واټ څه شو غواړم فایند څه شو غواړم ولا فایند نیکسټ وره یو دقیقه راخې خیر دې کنه فایند نیکسټ دا اړ دې چې د ان دې دته چې ماته کمپیوټر وګورم فایند څه کې کمپیوټر ورته څه چې کمپیوټر ورته فایند کمپیوټر ته راوستي صحیح ده هر کله چې اوسې ګوري کنه هر کله چې اوسې ګوري پیج اول تراشه بعد لغې دا فارموله په ځای کا دا وخت ته وځي څه ده کنه دا یو تحقیق دی بل خبره ځکه چې کله چې اوسې سرچ کې هغه د انډکسز کې انډکس چې پیج دا سره ایکوال نه کنه پروګرام وکړ کړل ان شاء الله دې شنو هغه مطلب څه خاصه الګوریتم څنګه سرچ کی ها بل چې موږ سره دلته ریډینګ هایلایټ دی هایلایټ مطلب هغه اساس بوکمارک کول یعنی پنه کول دی ځن چې د کمپیوټر دی ځم چې د مثال هغه سره د کلیک اپشن بٹن دا کنه کلیک ورډ دی څنګه هایلایټ وګوره هایلایټ شو کنه شو ها اول چې د هایلایټ کلر چینج ول دي شي ټول زیرو شو کنه شو زیرو شو کنه شو صحیح شو فایند کړه دا او بل هاي کړه دا صحیح شو کنه د رسول کې هایلایټ غواړي کلیر هایلایټ چې کوم هایلایټ کړه هغه کلیر کیږي دا صحیح ده کلیک آل هایلایټ فایند وره کلیک اره دې کلیک دې پیدا کوي هغه هایلایټ کړه دې ک نیکسټ ونه مطلب هم څه تخکارم څه هغه راګره بل چې دې فایند ان دې څه شه دې فایند ان یو کرنٹ سلیکشن دی یو مین ډاکومنٹ دی دا option څه کار کوي ته چې کله مثال زه دا غواړم دغه ایریا څه کوم سلیکټ کوم دا کوم طرف هغه وګوره فایند کوي درته ګوره دا کوم چې سلیکشن ما د کوم ځای سلیکشن چې ما غوښتي دی اقل ته ما ته وګوره کرنٹ و دی اوس فایند وګوره اخو د زی دا چې نشته دی زه هایلایټ لري کوم صحیح شو او ته مسکه دغه ایریا کې ما سرچ کې دې کې ما څه وګوره دې کې ما سټایل ورډ وګوره سټایل styles current selections فدې کده د نشته تاسو راځي نو شته ورخه نو نه سرچ کړئ so why do you want to search the rest of the documents rest تر اخر پورې وګور به چې دې د ورځي څه لګا کوئی مطلب باندې او find main document ته وای ټول document rest ګورې find دې ارزه کښته کنه دا څه شي دا د main کار او د find document کار انده ده main current selection کوم چې تاسو کړه وي دا هغه ته سرچ کی ګوري دا او main document ټول documents نو دغه تاسو سره ځان کې دا لغات یا ټکی نه کوي څه شو هایلایټ باندې پوه شي فایند ټیکس باندې پوه شي چې ګوري او کلوز چې ډایرکټ کلوز کی راځي نو څه شو بس پیسې نه دي خبره مور تراشه مور کې ګوره دا ریپلیس کې او دلته سوى match cases define whole words there use will card there بس دي څه شي ده په یوه will card څه ده خبر will card تخریب ده تر ښه ته مثال یو څه شي لیکي کنه make ګور څه شي ګور د make spell نه یاد وته صرف ام ا لیکي کنه او کې اس دا د سوال نشانه شي use will card وه ګور فایند ګوره نور تخپل ته مکمل ورته راوړل
ايه ما فراغلي ك ام ال كان سوي نشان تاش پیدا کی درته جی اکثر بس اه واکثر ده بالاخره ستبعد ان شاء الله والسيده